د کندهار پر فضا د امریکایي ډرونونو ګرځېدو ته غبرګون. مجاهد وایي دا سرغړونه باید ودرول شي. سلام درنو لیدونکو، ستړي مه شئ. په افغانستان کې د طالبانو حکومت د کندهار ولایت پر فضا د امریکایي ډرونونو د قتل کېدو ریپورټونو ته غبرګون ښودلی دی. تېرو ورځو کې یو شمېر کسانو پر خواله رسنیو لیکلي وو چې د کندهار پر فضا ډرونونه ګرځي. کندهار کې د داعش ډلې د وروستي ځانمرګي برید او له ډیورنډ کرښې ورهاخوا بلوچستان کې د امنیتي پیښو له کابله د کابل او اسلام آباد ترمنځ د نادریو د دغو بې پیلوټ الوتکو په اړه اندېښنې لا ډېرې کړي دي. اوس په افغانستان کې د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ټولو نیوز ته وویل دا الوتکې له شک پرته د امریکا دي او د ځینو نږدې هیوادونو له فضا الوتنه کوي، تیریږي او افغانستان ته راځي. هغه زیاته کړې چې ټول باید په دې برخه کې خپل مسؤلیتونه درک کړي او دا تیری ودروي. د طالبانو حکومت ویان وایي دوی په وار وار د امریکا لخوا افغانستان د هوایي حریم پر نقضېدو نیوکه کړې ده. د مارچ میاشتې لومړیو کې د طالبانو حکومت کې د پوځ لوی درستیز فصیح الدین فطرت هم ویلي و چې د افغانستان هوایي حریم تر دې دمه د امریکا پر کنټرول کې دی او دا چې وخت ناوخت یې ډرون الوتکې د افغانستان فضا کې ګرځي. هغه زیاته کړې وه بې پیلوټه جنګي الوتکې کله ناکله ګزمې کوي او هوایي حریم لا هم د امریکا لخوا اشغال دی. ښایي دا الوتکې د یو ګاونډي هیواد له خاورې د افغانستان حریم ته ننوځي.